د وطن میډیا قدرمن اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. ملل متحد د افغانانو د خوښۍ یو ستر اعلان وکړ. د افغانستان د اوسني وضعیت پر برابر ملګري ملتونو هڅې پیل کړي او ژر به یو عجیبه اعلان وکړي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو له نړۍ غوښتنه کړې وه چې باید له افغانانو سره مرسته وکړي او پیسې باید تر 4.5 میلیارده کمې نه وي. خو اوس دا اداره یو پلان جوړوي چې له مخې به یې تر دې زیاتې 2 برابره پیسې د افغانستان لپاره برابرې کړي. جزئیات وایي د ملګرو ملتونو اداره به روان کال د سمبالښت لپاره د 8 میلیارده ډالرو پلان ولري چې د خدماتو په برخه کې به افغانستان ته ورکړل شي. په دې پیسو سره به افغانان په ښوونځیو کې د ماشومانو روزنه، سالمو خوړو کار، روزګار، له بهرنیو هیوادونو د برېښنا د پیسو تادیه او د حکومتولي سیستم رغونه شامله ده. ویل کېږي چې دا هغه مرستې دي چې بشري مرستو سربیره په افغانانو ته ورکړل شي. د ملګري ملتونو ادارې هم ویلي چې افغانستان له نورو مرستو ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. د طالبانو له راتګ راوروسته افغانستان په یو بد اقتصادي حالت کې واقع دی او له دې سره سره امریکا د افغانستان 9 میلیارده ډالري بودیجه هم کنګل کړې او داسې ښکاري چې ژر به یې نه کړي خلاصه. ولې اوس د نړۍ زیات فشار دی پر امریکا د افغانستان د بشري اقتصادي حالت د ښه کولو او افغان ولس لپاره دی دوی او دا بودیجه آزاده کړي. خو امریکا تر اوسه په دې خبره هیڅ قناعت نه دی کړی. امریکا پر طالبانو تور پورې کړی چې خپلو ژمنو ته وفاداره نه دي ځکه دوی ورسره داسې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکي د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته وویل چې نړۍ دې د افغانانو پر حالت رحم وکړي او له دې هیواده سره دې مرستې وکړي. هغه وویل چې د نورو مرستو سره سره باید له افغانانو سره د نغدي پیسو مرسته هم وشي. نوموړي پر امریکا باندې غږ وکړ چې د افغانستان کنګل پیسې دې ازادې کړي. قدرمنو اوریدونکو زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.